د قرآن کریم د ترجمې 109 درس د النساء سورت او 15 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای وما او څه عذر دی لکم تاسو ته اے مسلمانانو لا تقاتلون چې جنگ نه کوئ فی سبیلی پلار کې الله د الله تعالی والمستضعفین او څه عذر لرئ چې جنگ نه کوئ د پاره د خلاصولو المستضعفین د ضعیفانو من الرجال د سړیونه والنساء او د ښځو او والولدان او د ماشومانو الذین آغا سړي ښځې او ماشومان یقولون چې وایي چې هغوی وایي ربنا ای زمونږ ربه اخرجنا وباسه مونږ من هذه د دې القریة کلینا الظالم چې ظالمان دي اهلها اوسیدونکي د دې کلي وجعل او مقرر کا او جوړ کا لنا مونږ من لدنک د خپل طرفنا ولیا یو دوست یو حمایت کوونکی وجعل او مقرر کا لنا مونږ من لدنک د خپل طرفنا نصیرا یو کومک کوونکی. پخوا خو د مسلمانانو مشران او حکمرانان به هم سم مسلمانانو او اسلامی غیرت او جذبه به پکې وه. هارون رشید ته خبر راغی چې په اندلس کې یو زنانه د کفارو سره په یو جیل کې یا یو زندان کې بندۍ ده. هارون رشید آواز وکړو چې لبیک یا اختی، سره د دې چې پادشاهان به په خپله جنگ ته نه تلل پخوا، مګر هارون رشید په خپله لښکر واخیستو، په اندلس حمله وکړه او ښځه د کفارو د زندان نه راخلاصه کړه. لیکن متاسفانه چې اوس د اکثرو مسلمانانو او د مسلمانانو د مشرانو او حکمرانانو صرف نمونه د مسلمانانو دي او نور د اسلام د دایرې څخه وتلی دي، ځکه چې الله تعالی فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله، او څوک چې د الله تعالی په نازل شوي قانون باندې فیصلې نه کوي فاولئک نو دغه خلق هم الکافرون هم دوی کافران دي. المائده 44 آیات. او د همدې صورت په 45 آیات کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله، او څوک چې د الله تعالی په نازل شوي قانون باندې فیصلې نه کوي فاولئک نو دغه خلق
هم الظالمون ام دوی ظالمان دي. او د همدې صورت په 40 آیات کې الله تعالی فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله او څوک چې د الله تعالی په نازل شوي قانون باندې فیصلې نه کوي فاولئک نو دغه خلق هم الفاسقون ام دوی فاسقان دي. فکر وکئ څوک چې په خپله کافر وي، څوک چې په خپله ظالم وي، څوک چې په خپله فاسق وي او د طاغوتي قانون چلوونکی او منونکی وي، نو دوی به څنګه مظلومان د ظالمانو څخه خلاص کی؟ بلکې دوی خو په خپله هم د ظالمانو او کافرانو ملګری دي. خو الحمدلله الحمدلله چې مرګ شته، آخرت شته، حساب او کتاب او جزا او سزا شته. او الله تعالی فرمایي الذین آغا خلق آمنو چې ایمان راوړی دی یقاتلون دوی جنگ کوي فی سبیلی په لار کې الله د الله تعالی والذین او آغا خلق کفرو چې کافران دي یقاتلون جنگ کوي جنگیږي فی سبیلی په لار کې الطاغوتی د طاغوت د شیطان فقاتلو نو جنگ وکئ ای مؤمنانو اولیاء د دوستانو الشیطانی د شیطان سره ان بشکا کیدا مکر الشیطانی د شیطان کانا دی ضعیفا کمزوره. د مکی مشرکانو په مسلمانانو ډیر ظلمونه کول، نو مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د جنگ کولو اجازه وغوښتله، خو نبی علیه السلام وفرمایل چې تر اوسه پورې د جنگ کولو حکم نه دی شوی تر څو چې د الله تعالی حکم ونشي تر هغې پورې د جنگ څخه لاسونه ونیسئ. نو الله تعالی فرمایي الم ترى آیا تا ندی کتلی الی الذین اغو خلقو ته قیل چې وویل شو لهم اغوی ته کفو چې بند کوي چې ونیسئ ایدیکم لاسونه خپل د جنگ نه، یعنی اوس د جنگ نه لاس ونیسئ یا جنگ مکوئ او د الله تعالی د حکم د راتلو انتظار کوئ. واقیمو او ادا کوئ الصلاة لمونځ وآتو او ورکوئ الزکاة زکات. فلما نو ارکلا فلما خو چې هر کله کتبا فرض شو علیهم په دوی باندې القتالو جنگ د کافرانو سره اذا نو په دې وخت کې فریق یو ډله منهم د دوی ځنې یخشونا ویریدله الناس
د خلکو نه، یعنی د کافرانو سره د جنگ کولو نه، او داسې ویریدل دا خلک د جنگ نه که خشیتی لکه پشان د ویریدلو الله د الله تعالی نه، او یا اشد د دین هم زیات خشیتن ویریدل، یعنی د کافرانو سره د جنگ نه داسې ویریدل یو تعداد خلک لکه د الله نه چې څوک ویریږي، او بلکې د هغې نه هم زیات. وقالو او وی ویل ربنا ای زمونږ ربه لما ولی کتبتا تا فرض کړو علینا په مونږ باندې القتال جنگ کول د کافرانو سره، لولا اخرتنا ولی مونږ ته مهلت نه راکوي الى اجل قریب د لږې مودې پورې، قل ورته ووایه متاع فایده الدنیا د دنیا قلیل ډیره لږه ده، والآخرة او آخرت خیر ډیر بهتر دی، لمن د هغه چا د پاره اتقا چې ویریږي د الله تعالی څخه، ولا تظلمون او په تاسو به ظلم نه کیږي، فتیله د کجوري د اډوکې د نري تار په اندازه، یعنی یوه ذره ظلم به هم په تاسو باندې نه کیږي، نه به ستاسو په ثواب کې کموالی راځي، او نه به ستاسو په ګناه کې زیاتوالی راځي. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.